سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ښه وخت مو د خپل ګرانو کورنۍ سره پیل کړی اوسي. زموږ تیر درس رضایي محرمات و او نن درس موقتي محرمات ده چې 21 لوست کېږي د 108 تر 111 صفحې پورې. زه بهشته سعید ستاسو د اسلامي ښوونې او روزنې ښوونکې. مخکې له دې نه چې درس ته راشو د درس اهداف بیانوو. لومړی هدف مو د موقتي محرماتو ډولونه چې 2 ډوله دي، هر یو باندې انشاءالله به بحث کوو. دویمه ده 15 ښځه کول څه حکم لري، آیا روا ده که ناروا ده. له یو څخه زیاته ښځه کول څه حکم لري، د 1 نه 2 3 4 تر 15 ښځه پورې ښځه کول یا هم واده کول څه حکم لري. د بل چا ښځه او له طلاق او یا مرګ څخه وروسته په عدت کې ښځې سره واده کول یا هم نکاح کول څه حکم لري. 5مه ده له هغو ښځو سره نکاح چې په کوم آسماني دین باور نه لري. 6مه عنوان زموږ د کتابیانو سره نکاح کول څه معنی لري. او 9مه عنوان زموږ د مسلمانې ښځې نکاح له یو کافر سره څه حکم لري. راځئ لومړی موقتي محرمات پیژنو چې موقتي محرمات څه ته وایي. موقت یعنی تر یو معلومه مودې پورې ځنډول یا هم وقفه ته ویل کیږي. موقتي محرمات یعنی تر یو وخته پورې چې په موږ باندې حرامه ده، وروسته له هغه وخت یا هم د هغې شرط د پوره کیدلو څخه په موږ ته روا ده چې هغوی سره نکاح وکړو. دوی ته موقتي محرمات په 2 ډوله دي. لومړی ډوله د ښځې خور، مور او همداسې نور. د ښځې څخه د خور څخه راپورته هر څومره چې مثلا لوی خویندې دي، هغوی هم په انسان یعنی په یو سړی باندې ناروا ده تر څو چې لومړنۍ ښځه په نکاح کې ده. او د خور د دغه خور څخه مثلا کوم لاندې کسان چې هم دي، د وړکۍ خور ده، خورزه ده، که ورورزۍ ده، ټول په همدغه کس چې مثلا دغه ښځې سره نکاح کړی ده په دغه باندې حرامه ده تر څو چې د ښځه یا طلاقه کړي یا هم وفاته شي، بیا کولی شي بله خور یا هم د همغه کورنۍ څخه بل کس سره واده وکړي. دویمه ده د ښځې تره او یا هم عمه. تر هغه وخت پورې چې دا ښځه ژوندۍ ده، په خاوند باندې تره، عمه، د عمه لورګانې او د نور کسان چې مثلا په همغه کورنۍ کې ورسره د نسبي رشته ورسره لري، په دغه سړی باندې حرامه ده. کله چې مثلا ښځې وفاته شو یا هم ښځې طلاقه شو، بیا کولی شي د نورو سره واده وکړي. همدې لپاره دوی ته موقتي محرمات وایي. یعنې تر هغه وخت پورې چې دا ښځه ژوندۍ ده، هغوی سره نکاح کول جواز نه لري. خو که چیرې دا ښځه مړه شو یا هم طلاقه شو، بیا کولی شي هغوی سره نکاح یا هم واده وکړي. 5مه ښځه کول څه حکم لري. 5مه ښځه کول په اسلام کې جواز نه لري. خو که چیرې یو کس غواړي چې 5مه ښځه د یو دلیل یا هم شرعي عذر په سبب 5مه ښځه وکړي، نو دا سړی باید مخکې له 5مه نکاح څخه خپل د 4 نکاح چې مثلا مخکې 4 نکاح کړی و، د هغوی څخه یوې طلاقه کړي، بیا هغې نه وروسته 5مه ښځه واخلي. که چیرې هماغه 3 ښځو څخه یوې وفاته شوی، بیا کولی شي مثلا د 4 ښځو څخه یوې وفاته شوی، بیا کولی شي چې مثلا 5مه ښځه وکړي. که چیرې حیاته و، په نکاح کې و، د 4 ښځو په نکاح درلودلو سره 5مه ښځه روانه ده تر څو چې یوې طلاقه نه کړي. له یوې ښځې څخه زیاته ښځه کول څه حکم لري. یعنی منظور د دې نه 1 2 3 4 ښځه. 5مه ښځه تر هغه وخت پورې حق نه لري چې د دغه 4 ښځو څخه یوې وفاته نه شي یا هم طلاقه نه شي. په اسلام کې ورته ځینې شرایط و احکام یې ورکړی ده. هر سړی چې مثلا دغه شرایط او احکام یې پوره کړي، نو هغې ته په اسلام کې روا ده چې په 4 ښځه یا هم د یو نه زیاته ښځه وکړي. هغه شرایط کوم ده؟ اول د هغوی ترمنځ انصاف او د هغوی حقوق د تامینولو لپاره پوره امکانات درلودل. اول انصاف ده، مهمه انصاف ده، یعنی د نفقې، د خوراک او پوشاک له مخې نه باید 2 ښځه که 2 وي که 3 اوسي، هغوی ترمنځ مکمل انصاف اوسي. خو د مینې لحاظه انصاف کول یعنی په اسلام کې هم مهمه نه ده او نه یې ویل ده چې مثلا تاسو خپل زړه د 2 کسانو لپاره مساویانه تقسیمه کړئ. خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې ځینې ښځې و چې مثلا د بلې څخه ډېره ورسره مینه درلوده او ځینې و چې مثلا یو شان ورسره مینه درلودل. مینه د انسان په وس کې نه ده چې هغې کې مساوات یا هم برابري وکړي.
دویم د نفقې او د هغوی د ضرورتو تامینولو توان باید ولري. که چیرې مثلا یو ښځه ولري د هغې پوره حقوق تامینولی شي، خو دویمه ښځه که چیرې وکړي په دغه ښځه باندې ظلم کېږي، نو د اسلام کې ورته دویمه ښځه کول روا نه ده. د دریم نه خو بیخي تېره شه. دویمه ښځه کول ورته هم روا نه ده، ځکه چې دوو ښځو باندې بیا په دغه دواړو باندې څه کېږي؟ ظلم کېږي. ظلم په اسلام کې او روا نه ده. باید هغوی ترمنځ د هر لحاظه باید مراعات یا هم انصاف وشي. د بل چا ښځه او یا هم طلاقه شوې ښځه یا هم هغه ښځه چې مثلا کونډه ده په عدت کې ده، د هغوی سره نکاح کول څه حکم لري؟ تر څو چې د دوی عدت پوره شوی نه وي، چې عدت یې 3 میاشته او 10 ورځې ده. 3 میاشته او 10 ورځې ده، تر څو چې د دغه ښځه چې مثلا میړه یې وفاته شوی ده، طلاقه شوی ده، یا هم د بل چا ښځه و هغې نه غواړي چې بېله شي، د دې سره نکاح وکړي، تر څو چې د دوی عدت چې هماغه 3 میاشته او 10 ورځې ده پوره ونه شي، مکمله نه شي، هغه نه شي کولی چې دوی د دغه ښځې سره مثلا نکاح وکړي. ځکه چې په اسلام کې د مخکې له عدت څخه نکاح کول حرامه ده، او د بله نکاح چې مثلا په دغه وخت کې ترسره کېږي هغه باطله نکاح ده. او که چیرې دوی په همدغه وخت کې سره نږدې شو، نو هغوی نږدېوالی زنا ته ورته لري. 5 عنوان زموږ د له هغې ښځې سره نکاح کول چې په آسماني دینونو باندې باور نه لري. په آسماني دین یا هم هر کوم آسماني کتاب باندې باور نه لري، یعنی کافره مطلقه کافره هندو یا آتشپرست یا هم د نجومي کس اوسي، هغوی سره نکاح کول څه حکم لري؟ تر څو چې هغوی ایمان یعنی په اسلام باندې ایمان قبول نه کړي، مسلمان نه شي، هغوی سره نکاح کول جواز نه لري، اعتبار نه لري، او نه هم په اسلام کې روا ده چې هغوی سره نکاح وشي. خو که چیرې سړی غواړي مثلا همدغه هغه ښځې سره چې ایمان آسماني کتابونو باندې په یو یې باندې هم ایمان نه لري نکاح وکړي، شرط یې همدا ده تر څو باید هغوی باندې کلمه راتېره کړي، وروسته د دې چې مثلا مسلمانه شو بیا حق لري چې ورسره نکاح وکړي. مخکې له دې نه چې کلمه یې تېره نه کړي او مسلمان نه شي، د هغوی سره نکاح کول جواز نه لري. له کتابیانو سره نکاح کول څه حکم لري؟ بیا هغه ښځې چې د 4 واړو کتابونو څخه په یو کتاب باندې ایمان لري، د عیسی علیه السلام په کتاب باندې ایمان لري، یعنی عیسوي ده که یهودي ده که نصراني ده، د دغو ښځو سره بیا نکاح کول جواز لري. هغوی حداقل یعنی په آسماني کتاب باندې یو آسماني کتاب باندې د الله په شتون باندې په وحدانیت باندې باور لري. خو که چیرې مثلا دین یې فرهنګ فرق کوي، هغې کې بیا اسلام کوم مشکل نه لري، خو باید دا ښځه عفیفه یعنی پاکلمنه ښځه اوسي، د مشکلاتو څخه د ناروا عملونو څخه باید پاکه اوسي، بااخلاقه ښځه اوسي. بیا هغه وخت کولی شي مثلا مسلمانه سړی د دغو ښځو سره واده وکړي. خو که چیرې مخکې له واده نه یا که وروسته له واده نه کلمه تېره کړي، مسلمانه شي، د اسلام په دین باندې راشي، نو دا به ښه او بهتره وي له دې نه چې مثلا په نورو آسماني کتابونو کې اوسي. د مسلمانه ښځې نکاح د یو کافر سره مطلقا ناروا او ناجایزه ده. یو مسلمانه ښځه حق نه لري چې د یو کافر سره چې مثلا که چیرې آسماني کتابونو باندې باور لري، که یا هم که چیرې په هیڅ دین باندې باور نه لري، دوی سره نکاح واده وکړي. هغوی کله چې نکاح نه پېژني، د نکاح احکام نه مراعاتوي، اسلام نکاح روا کړی دی، هغوی اسلام نه پېژني، نکاح نه پېژني، نو هغوی سره څنګه واده انسان کولی شي؟ نو دا یو ناروا او ناجایزه کار دی د ښځې لپاره، ځکه چې بیا یعنې معتبره په ماشومان کې پلار ده، حق ډېر پلار لري په ماشومانو باندې. اوس دا ښځه د یو کافر سره واده یې وکړه، نو ماشومان یې هم کافره شو، ټول د خپل پلار په دین باندې ځي، د خپل پلار په یعنې نسب او په دین باندې شمیرل کېږي. دا ښځه یې یو ناروا کار وکړه. اسلام موږ ته ویلې ده چې مثلا تاسو نکاح وکړئ تر څو چې د مسلمانانو شمیر زیاته شي، خو دا ښځه یې له کافر سره واده وکړه، د کافر شمیر یې ډېره کړه. یو ناروا او ناجایزه کار ده په اسلام کې. خو که چیرې همدغه کافره سړی د مسلمانو ښځې لپاره ایمان راوستلی، اسلام یې قبوله کړه، نو په هغه صورت باندې هغې سره نکاح کول جواز لري او روا ده په اسلام کې. ګرانو زده کوونکو، یو لنډه جنبندي به د خپل درس نه کوو. زموږ درس د موقتي محرمات و، یعنې تر یو لنډه وخت یا هم د یو شرط په اساس باندې کوم نکاح چې انسان باندې حرامه شوی ده، لکه خور چې ښځه یې خور لري، خور یې تر هغه وخت پورې په سړی باندې یعنې نکاح یې روانه ده تر څو چې دا ښځه ژوندۍ ده که یا هم د هغې په نکاح کې ده. کله چې د نکاح څخه خلاصه شو، نو کولی شي د بله خور سره یا هم د هغې نه لوی خور که وړه خور اوسي، بله یې هر څوک اوسي، هغې سره نکاح وکړي.
پنځمه ښځه کول تر څو چې یوه ښځه طلاقه نه شي یا هم وفاته نه شي په اسلام کې جواز نه لري. له یو څخه ډېره ښځه کول که انصاف برابره شي، که نفقې ورته برابره مکمل ورکول شي او یا هم که هغوی ترمنځ توپیر او ظلم یو بل باندې نه شي، نو حق لري چې انسان بله ښځه یا هم د یو څخه ډېره ښځه وکړي. د طلاقه شوې ښځه له کونډې ښځې سره واده تر هغه وخت پورې جواز نه لري تر څو چې د هغوی عدت نه مکمله کیږي. او د هغه ښځه چې مثلا نه په آسماني کتابونو باندې باور لري او نه په اسلام باندې باور لري، تر هغه وخت پورې چې د اسلام قبول نه کړي هغوی سره نکاح کول جواز نه لري. د آسماني کتابونو په باندې چې هر څوک که سړی که ښځه اوسي باور لري، نو هغوی سره نکاح کول روا ده. که سړی اوسي نو هغې سره د ښځې مسلمانه ښځې ته سره مسلمانه ښځه حق نه لري چې دغه کس سره واده وکړي. همداسې د کافر سره هم نکاح کول د مسلمانه ښځه جواز نه لري. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې جلسه او موضوعات. هیله لرم تاسو ورباندې پوه شوي اوسئ. تاسو کورنۍ دنده د دغې مهم موضوعات او ټکي یادول او نوي درس ته امادګي نیول ده. تر بله جلسې پورې تاسو ښه وخت او ښه چارې غواړم. خدای پامان.